سلامونه له کندوزه تر تخاره او بیا د ورسج ولسوالۍ د ښکلو سیمو په لټه نن د عرفون ټیم له کندوز څخه د تخار پر لور روان شو د داسې ځای په لټه چې طبیعت لا هم خپل اصلي رنګونه پکې ساتلي د کندوز له ښاره چې راووتو لومړی تمځای مو د بنګي سیمه وه د سفر شروع مو په تازه بولانیو او یخو شلومبو لا خوندوره کړه کله ناکله د سفر تر ټولو خوږې شیبې همدا ساده تمځایونه وي له بنګي وروسته مو دوباره حرکت وکړو او هر کیلومتر نوې منظره درلوده شنې کروندې غرونه او سیندونه او هغه لارې چې انسان ته د وطن د ښکلا بل تعریف ورکوي خو هر سفر یوازې له ښکلاو نه جوړیږي همدا چې تخار ولایت ته ورسېدو نو موټر مو ناڅاپه خراب شو یوه شیبه مو سفر ودرېد خو کله ناکله همدا کوچنۍ خنډونه د سفر برخه وي موټر مو جوړ کړ او سفر ته مو دوباره له همغه شوق سره دوام ورکړه څومره چې مخکې تلو طبیعت لا رنګین کېده لوړ غرونه شنې درې رڼې اوبه او هغه سیندونه چې د هغوی غږ د ښار له هر شور څخه ډېر ارام و ماښام چې راورسېد د همدې سیند پر غاړه مو د شپې لپاره ځای وټاکه هوا یخه وه د اوبو غږ هره شیبه اورېدل کېده او د شنه اسمان لاندې د عرفون ټول ټیم سره راټول شو د کباب بوی د ملګرو خبرې د سیند موسیقي او د طبیعت سکون هغه شیبې وې چې په تصویر کې لیدل کېږي سبا سهار مو دوباره سفر پیل کړ دا ځل د ورسج یوې بلې ښکلې سیمې ته کمره مو چمتو کړه او هڅه مو وکړه چې د دې ځای ښکلا د تصویر له لارې هم خوندي کړو ځینې منظرې داسې وي چې انسان غواړي ساعتونه ورته یوازې وګوري نه خبرې وکړي نه بیړه ولري یوازې د طبیعت سکون احساس کړي خو لکه د هر سفر په څېر د دې سفر د پای وخت هم راورسېد که څه هم هیڅ یې ونه غوښتل چې بیرته ستون شي خو د راستنېدو وخت و د بیرته تګ مخکې مو د دې سفر د یاد لپاره ګډ عکسونه واخیستل او بیا مو د کندوز پر لور د راستنېدو لار ونیوله موږ به خپلو سفرونو ته همداسې دوام ورکوو تر څو د خپل وطن نورې ښکلاوې هم له تاسو سره شریکې کړو تر بل سفر پورې الله مو هم سره